هند له افغانستان سره د افغان زده کوونکو او ځوانانو لپاره څه مرستې کړي دي او ډاکټر عبدالله ته پاکستان بیا تازه څه وړاندیز کړی دی. سلامونه درنو لیدونکو، دا مهمه ویډیو ضرور تر اخره وګورئ چې خبر شئ. کابل کې د هند سفیر د لوړو زده کړو، اقتصاد او پوهنې وزیرانو سره د 5 پروژو تړونونه لاسلیک کړل. کابل کې د هندوستان سفیر د 2.8 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د 5 پراختیایي پروژو تړونونه د افغانستان د لوړو زده کړو، اقتصاد او پوهنې وزارتونو سره لاسلیک کړل. دغه 5 پراختیایي پروژو کې 3 ښوونځي او 2 پوهنتونونه د هیواد په 4 ولایتونو کې جوړیږي. بدخشان کې 2 ښوونځي او نورستان کې 1 ښوونځی او همدا ډول د کابل طبي پوهنتون او د فراه پوهنتون ودانۍ رغول کیږي. کابل کې د هندوستان سفیر ویني کومار ویلي چې له 2015 زیږدیز کال څخه تر اوسه هندوستان په افغانستان کې 400 پراختیایي پروژې پلي کړي دي. او د دې ترڅنګ ډاکټر عبدالله وایي چې پاکستان راته د یو رسمي سفر بلنلیک را لیږلی. د مصالح عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله تېره ورځ کابل کې د اسلام آباد له سفیر زاهد نصر الله خان سره کتلي دي. ډاکټر عبدالله ویلي دي چې د لیدنه کې زاهد نصر الله خان ورته پاکستان ته د یو رسمي سفر بلنلیک هم ورکړی او غوښتنه ورڅخه شوې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه والي او د سولې بهیر په اړه پاکستان ته سفر وکړي. د مصالح عالی شورا رئیس ویلي چې د افغان سولې بهیر کې د پاکستان هڅې د ستاینې وړ دي او په یو وړ وخت کې به پاکستان ته رسمي سفر تر سره کړي. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. که د ډاکټر عبدالله او یا هم د هند د مرستو په اړه تاسو هم کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. او همداراز که زموږ د یوټیوب چینل سره هم نوي یاستئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره زر تر زره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو په لوی او بخون کې خدای مو سپارم. هر چیرته چې یا سبا او خوشاله اوسئ.